رب العالمین په خپلو بندگانو ډېر مهربانه دی. بیا خصوصا انسان خو الله ته ډېر خوښ دی. یو رکوټې غوندې ګوډاګې چې دا ماشومان جوړ کړي او ته ول هغه ګوډاګې روانې نو دا ماشومان پې څونه خفه کېږي، چغې وایي، جاړي، دا ماشومان په دې ځمکه رغړي. ولې؟ ځکه هغې ماشوم دا ګوډاګې په یو محنت جوړ کړي او په یو مینه جوړ کړي. د شاتو مچۍ له ته ورشه او ته د شاتو د مچۍ دا کور لږ غوندې روان کړه چې تا ته پته ولګي. هغه مچۍ در باندې را پار شي او خوري دی. سره د دې چې کومه مچۍ د شاتو تاله ټک درکړي هغې ژوند ختم شو، امړه شوه. ځکه د هغې لشه د انسان په وجود کې دننه پاتې شي، لشه نشي ایستی، او چې هغه لشه پاتې شي لشه ورسره وځي نو هغې سره د شاتو د مچۍ دا کولمې مولمې ټولې راوځي. هغه خپل مرګ ته تیاری ځان وجني، خو هغه په خپل جوړ شوي کور پروانېدو خفه کېږي. یو چرګه ده چې هغه په اګو باندې ناست دی او د اګو نه بچي راوباسي، ته ورشه دې چرګې هغه بچو له معمولي ګوتې یوسه، دا بچي د چرګې راوړي نه دي، په دې بچو دا چرګه دړدېدلې نه ده، هګۍ چولې ده، په هګۍ دړدېدلې ده. لیکن سموده په دې اګو د پاسه دې ناسته کړې ده. د هغې دا خیال دی چې زما د دې ناستې په برکت زما په دې محنت باندې دا بچی پیدا شو. نو که ته د چرګې بچي له ګوتې وروړې، هغه چرګه چې سهار او ماښام ورته ته ډوډۍ چې اوبه ولکې ادر باندې ټونګارې لګئ. الله دارنګې د خپل مخلوق او د انسان پیدا که، انسان باندې الله کړېدلی نه دی. د الله په یو کن ارس کېږي، خو د انسان یې خوښ دی. دی په مینه جوړ کړی دی، په محبت یې جوړ کړی دی او دل یې داسې شکل ورکړی دی چې الله په خپله په قرآن شریف کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې ما د انسان له ښکلې ډانچه، ښکلې شکل او دې انسان له خشته هیئت او ښکلې قد و قامت ورکړی دی. د دې وجې نه په دې انسان الله خفه کېږي. که څوک دا انسان وجني، الله وایي دونه زه خفه کړم لکه چې ټول انسانان یې وجلی دي. او چې یو انسان کوشش وکړي چې دا بل سړی د مرګه بچ کړي، من احیا الناس، الله وایي دونه پې خوشحالېږم لکه چې د ټول انسانیت د مرګه بچ کړه. اوس د انسان خو خامخا ګناه کوي، دې نه خلاصېدی نشي. څه دا واړه ګناهونه دي، د دې نه خو بلکل خلاصي نشته. او د غټو نه بیا بعضې خلک ځان ساتي. دوه دشمنان دي، یو ته شیطان وی، دا بهرنی دشمن دی، یو ته نفس وی، دا د انسان کورنی دشمن دی. دا دواړه یو ځای شي او دا انسان خفه کوي، پریشانی ورته اچوي، تکلیفونه ورته اچوي. او بیا د دنیا دا ژوند داسې دی چې دته په دنیا کې قسم قسم مشکلات به پیښیږي. هر سړی وایي یاره دا مشکل، دا مشکل، دا مشکل. ویم د دنیا ژوند جنت نه دی. ګورې مشکلات په جنت کې نشته، دلته به وي. دا بیماری په زوی بیماری، په ما بیماری. ویم د دنیا ژوند دی کې به خامخا بیماری راځي. دا جنت نه دی، جنت کې بیماری نشته. نن د زوی ټینشن، نن د ښځې ټینشن. ویم د دنیا ژوند جنت نه دی. دلته به د زوی تکلیف، دلته به د مال تکلیف، دلته به د فصل تکلیف، دلته به تجارت کې تاوان، دلته د ګاونډي جګړه، دلته د بچي نافرماني، دلته د ښځې سره جګړې، دلته د قوم سره جګړې. دا به خامخا وي. دلته تکلیف، دلته ګرمي، دلته یخني، دلته د دنیا چې څه مصیبتونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي دا به وي دلته. ولې؟ د دنیا ژوند جنت نه دی، دا هر څه به جنت کې نه. لیکن بیا هم د الله مهربانۍ ته ګوره. الله وایي چې تا ته هر قسمه تکلیف ورسېد. اے انسانه زما ډېر خوښ یې، اے انسانه ډېره ښکلې ډانچه مې دله درکړې ده.
اے انسان دا ټول کائمات مې ستا په ډیوټۍ مقرر کړي دي. انسان که دا انور مې پیدا کړی دی چې ډېر لوی قدرت او طاقت سره، او دا سپومې او دا ستوري او دا اوبه او دا هوا او دا رڼا، او تعالی مې دا ښکلی شکل در کړی دی انسانه، نو چې تکلیف درته ورسي نو مایوسه کېږه ما ته چغه ووهه. دا تکلیفونه او دا بیماری او دا راحتونه او دا خوشحالی او دا غمونه او د دنیا چې دا ما څه درته ووایي دا ټول د الله په لاس کې دي. نو الله وایي ما ته ولې چغه نه وی؟ ته چې ناجوړه شي ډاکټر له منډه وی که نه، او چې کله لاړ نه شي او زیات شي نو ډاکټر درته څه وایي؟ یا دا خدای بنده نو ماله په وخت ولې نه راتلې؟ په وخت به راغلی وې نو ما به انجکشن درته کړی و، دارو به مې درله درکړي و، ځکه دنیا د اسبابو ځای دی. نو اوس رالې ماله چې هر څه دې بیلل او وجود دې لاړ او برباد شو، کنډم شو. دقه رنګې رب العالمین مونږ ته وایي وقال ربکم الله. قرآن شریف کې الله فرمایي د رسول الله مبارک په ژبه چې ستاسو رب فرمایلی دی. قال الله نه وایي قال ربکم. هغه ذات چې ته د مور په ګېډه کې د یو معمولي نطفې نه څومره ښکلی انسان جوړ کړی، هغه ذات چې د مور د ګېډې نه دنیا ته په کم قدرت راوویستی، هغه ذات چې ښکلی شکل یې درکړه، هغه ذات چې د ماشوموالي نه ورو لوی کړی او زلمیتوب یې دله درکړه، هغه ذات وایي ادعونی مانه وغواړه که نه. بیماری راشي اسباب استعمال کا علاج وکړه، خو ډاکټر به صرف ستا علاج کوي، جوړول نشي کولی. په دې علاج کې جوړوالی د الله کار دی. دنیا د اسبابو ځای دی، مونږ به خامخا که یو سړی بس الله ته چغه وامو بس ما به الله جوړی اډو علاج نه کوم. نه د اسباب به استعمالی. ډوډۍ به خورې خو په ډوډۍ کې چې د وجود کم طاقت دی او د بیمارو مقابله ده نو دا به په ډوډۍ کې الله پیدا کوي. ډوډۍ به اخري او وجود کې به طاقت پیدا نشي، اوبه به اوس کې تنده به ختم نشي. نو الله وی اسباب استعمال کا. ای بنده ناجوړی ډاکټر حکیم له لاړ شه، خو دا سوال ورسره وکړه چې الله په دې دارو کې او د دې حکیم ډاکټر په لاس کې الله ته زما دپاره شفا واچوه. واده وکړه. دا دنیا د اسبابو ځای د خامخا به کې پیغمبرانو کړي دي، لیکن الله ته به لاس اوچتی چې الله زما دغه وس و چې ما واده وکړو، د واده نه پس زما او د ما د ښځې به ښکلی ژوند ماله ته راکې او ماله به په دې واده کې خوشحالی راکې. الله بچي زما په واده کې نه دي، دا ستا په لاس کې دي. یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. واده به وکړې الله وایي جنکۍ در کوم، هلکړو در کوم نه، هلکان در کوم جینیړو در کوم نه، هلکان جنکۍ ګډوډ در کوم. او ویجعل من یشاء عقیما. الله چې وغواړي نو شنډ به دې کي، اډو بچي به دله در نه کي. ځه ته څه کولی شي؟ الله نه به وغواړه چې خدای ما واده وکړه، ما زوی له واده وکړه، ما لور واده کړه، ما ځان له واده وکړه. الله زما دغه وسو دې نه پس زما او د ښځې ښکلی ژوند ستا په لاس کې دی. د دې نه پس زما او د ښځې نه اولاد پیدا کېدل ستا په لاس کې دي، د بیمارو نه بچوالی ستا په لاس کې دی. نو ای پروردګاره زما او د ښځې ښکلی د شریعت مطابق ژوند او زما او د ښځې له په دې کې وارثان راکا، هغه وارثان چې زما نسب په هغې تر قیامته پورې جمدې پاتې شي، زامن راله راکړه. دا سوال به د الله نه کوي، دا د الله کار دی، الله به درکوي. ای حج غوندې ځای له چې لاړ چې حج له څونه قیمتي ځای دی، په زړه خو د الله اسم خبردار دی، لیکن بیا هم درته الله وایي ما نه وغواړه، هلته مه وغواړه. دغه ځای د دعا د قبلېدو د رسول الله مبارک فرمایي طواف کې تاویږي، که صفا ته خیجې که مروه ته خیجې، او که د شنو راډونو منځ کې منډې وې، او که حجر اسود ته مخامخ شي، او که د میزاب رحمت لاندې ودرېږې، او که ملتزم ته مخامخ شوې، او که د زمزم وبس کې، او که د طواف نه پس مقام ابراهیم سره ودرېدې او بیت الله د دې مخ که اے بنده ډېر ښکلی ځای له راغلې، زما د پیغمبر په ژبه مې راته دا ځای نه ښولی دي، نو ما نه وغواړه کړ. ای سونه مهربانه ذات استجب لکم،
قبلهم دله او غواړه چې درکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي او چې څوک زما د دعا نه کبر کوي نه غواړي ان الذين يستكبرون عن عبادتي چې زما د دعا نه دلته دعا ته الله عبادت وي هغه دعا چې عبادت ته هغه دعا چې ځان کم ګڼل دی والله لوی ګڼل دی دعا دا معنا چې خدای زه محتاج یم خدای زه عاجز یم الله زه ځان ته خپل کار نشم برابرولی او الله هر څه تا سره دي ته د لوی طاقت خاوند دی الله د لوی قدرت خاوند دی زما اواز په نیمه شپه م الله اوري نو چې څوک دا کبر کوي د دې دعا والا عبادت نه نو بیا سیدخلون جهنم داخرین دوزخ ته به خوار او ذلیل وردننه کړم ما نه چې غواړې زه خفه کېږم الله نه چې نه غواړي خفه کېږي ما نه غواړې زه خفه کېږم الله نه چې نه غواړې خفه کېږي الله وی ما نه وغواړه ما نه غواړې ما سره مال کمیږي الله سره نه کمیږي ما نه غواړې نو زما سوچ دا دی چې په ما خو به بوډاوالي راځي دا به زما په کارېږي چې ورکم څه به کېږي په الله بوډاوالي نه راځي الله سره څه نه کمیږي نه غواړې الله وی ذلیله کوم ما نه وغواړه چې دله درکړم نو الله زما وروڼو په دعا خوشحالېږي یو ماشوم دی چې دله تکلیف ورسي مور ته آواز کړي بیبې مورې دا اوبه راوړه دا راوړه او چې کله دا ماشوم په تکلیف کې شي مورې په کور کې موجوده ده چغې ورته وی او چې کله مور نمی او تکلیف راشي وی مورې حتی چې مور مړه شي مړه او په چاته به راشي او تکلیف راشي رښتې وایه هغه مړې مور ته آواز کوي که نه کوي نورې او بیا م آواز کوي مور بس یو شی دی نو د چا چې مړې دي خدای دې وبخي د چا چې جمدی دي نو خدای دې وله روغ صحتونه ورکړي د مور عزت او قدر وکړي تکلیف راشي وایي زما مورې مور نشته او چغه وته وی اسپتال کې پروت مور د کور ته ده او بیا هم چغه وی وایي زما مورې زه یو ځل په مدینه شریفه کې ناجوړه شوم ډو جوړېدم نه تبه مې و ما سره ډاکټران مو په ګروپ کې هغوی راته هر قسمه دارو راکړل خو نه ټیک کېدم نو د هغه ځای نه مې ټیلیفون وکړه کور ته مې دا ټیلیفون زما مور له یوسه پلار او مور مې دواړه جم دي نو ما وی ډېر سخت ناجوړی یم ومې ژړل مې دعا راته نو ما ته ګروپ کې هلته یو ملګري وی دا دې څو کړل مور دې خفه کړه دا دې څو کړل پلار دې خفه کړه هغې ته د بیمارۍ څوک ال وی چې تا ورته وی ما وی زما اوس ډېر زیات تکلیف دی نو چې مور ته مې وی که نه نو مور به اوس دونه به زه خوله الله ته وازه نه کړم لکه چې هغه به خوله وازه کړي دونه به زه خوله وازه نه کړم لکه پلار چې به خوله وازه کړي اوس ته ګوره زما بیماری ته زما مور ما ته معلومه ده به خدای ته اوس جاړي او چغې به وایي چې بچی مې مسافر دی او ناجوړه دی قسم په الله قسم درته خورم مازدیګر ټیکوم او حرم ته لاړم دا په جومات کې مې درته او بیا مې ټیلیفون ورته وکړم تاسو خو مې خفه کړی او تاسو ته مې بچې څنګه مې ټیک ټاک یم دا د حرم ته روان یم تاسو خوله وازه کړه الله دعا قبوله کړه مور نشته او چغه ورته وی ای مورې او الله هر وخت موجود دی نحن اقرب الیه من حبل الورید هر وخت الله موجود دی در سره په نیمه شپه موجود دی دروازې موجود دی سهار موجود دی او بیګا موجود دی ولې خپل رب ته چغه نه وی چې درته وایي ما ته چغه ووه چې درته وایي ما نه وغواړه چې درته وایي نه غواړې نو خفه کېږم ذلیل کوم دی نو ای ظالمه کبرجنه بدبخته ولې الله ته چغه کړه الله ډېر مهربانه دی الله در کې هر څه شته زما وروڼو زموږ خلک وایي دیر ہے اندیر نہیں در به کې رستو به در کې تیاره د خدای په در کې نشته تیاره نشته چې وغواړې خدای پاک ورکوي ښه ورکوي نو ورکولو مختلفې طریقې دي کله چې څه غواړې ښه ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي قبوله ده خو د دعا مختلفې طریقې دي کله چې څه غواړې همغه دله درکړي
همغه ساعت یې دله درکړي. کله دې پکې خیر نی نو ادله در نه کړي، لږ وروسته یې دله درکړي. او کله هغې کې د خیر نی د هغې په ځای بل ښه شی دله درکړي. او کله د هغې کې هم خیر نی نو د هغې په سبب د نه ګناه ختمه کړي، د هغې په سبب د نه د دنیا تکلیفونه ختم کړي. او کله یې دله خدای خیرت له وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت میدان کې به یو سړي ته الله ډېر زیات نعمتونه ورکړي، ډېر زیات نعمتونه او ډېر ثوابونه. الله دا نیکۍ خو ما نه دي کړي، دا چې کم تا راکړل پروردګاره دا دې په څه راکړل، ما خو دا نه دي کړي. وایي بنده دا ستا دواګانې وي چې په دنیا کې دې ما نه کول. تا به وې دعا قبوله نه شوه، دعا قبوله نه شوه، خو ما ته پته وه چې هلته مې قبلوله معمولي فایده وه، نو ډېر ودې له مې درله ساتلی. یا خدایه که زما یو دعا په دنیا کې نه وه قبوله څه به وه؟ اوس محتاج یم، اوس به راتار څه ملوي شي. نو الله دعا قبلوي زما رو. خدا یو چل به کوئ د ړنه به ورته چغه وهئ. یو بادشاه په یو علاقه باندې تېرېده، هغه علاقه کې ډېر ښه اوبه وې، ابشارونه غر او ځنګل و. د بادشاه هغه ځای خوښ شو، هلته یې اډر وکړه چې دلته ماله یو ریسټ هاوس جوړ کړې، یو ښه زبردست محل دلته ماله جوړ کړې. دا خو ډېر زما په علاقه کې له دې نه ښه ځای بل کم دی، اوبه دي او چمنونه دي او ځنګلې دي او ابشارونه دي او ښکلې آب و هوا ده، ښکار دی ورسره په دې علاقه کې، په دې ځنګل کې ښکار هم کېږي. دلته مال یو محل جوړ کړې، خو ښه ښایسته محل لاله جوړ کړې. ګلکاران مستریان لګیا شو او محل جوړی. هلته کې چې کوم بادشاه ته اطلاع شو چې دلته کورونه دي د خلکو، ویم دا کورونه روان کړې. خو به ظالمان بادشاهانو یو اډر بیا وکړو، بیا به ورته چا ویلي هم نه شو چې دا څه دي. څومره کورونه دي دلته ګیر چاپېره، غونډ روان کړې، دلته محل جوړ کړی ما دپاره. محل تیار شو، یو بوډی و غریبه هېڅ څوک یې نه و، د هغې یو رکوټې غوندې کور چې انجینران او پولیس والا لاړل، بوډۍ ته یې ویې وځه دا کور وانه وته په ژړا شو چې بچې زما خو په ویړه دنیا کې هېڅ نشته، دغه یو رکوټې کور دا ماله مروانه. بوډۍ د بادشاه اډر دی، بس وي دا زه نه پرېږدم، ما پکې مړه کړې نو زه به ته یې لوځم. یا بوډۍ یو کار به وکړو، خفه کېږم. خیر دی بادشاه خو ظالم دی، خدا نه مني، خو یې روانوی دا ټول هم روان کړل، خو تاله به مونږ بل ځای کور جوړ کړو، ځه راځه بل ځای به تا بل چاله یې نه کوو، تاله به وایي زه د دې کوره وځم نه، د دې کور نه زما د خاوند جنازه وتېره، زما د بچو جنازې وتېري، د دې کور نه زما د مور او پلار جنازې وتېري، زه به هم دلته نه وځم، بس ما مړه کې. نو د هغې نه پس بیا دا کور روانوی. بس د هغه انجینرانو به پرې رحم راغلي، د هغه پولیس والو هغې وې پرېږده یاره دا یو رکوټې غوندې کور دی، یو سایډ ته دې وي دې پرېږدی. محل تیار شو، کورونه روان شو، د هغه بوډۍ په هغه ګوټ کې کور پاتې شو. بادشاه ته اطلاع شو چې محل تیار دی. بادشاه ورځ مقرر کړه په پلان کې ورځ به ځم او د خپل محل شاهي محل افتتاح به کړم، ځکه شاهي محل کې بیا د دنیا کوټې وي او چمنونه یې دننه و، په هغې باندې ورشئ وګورئ تاسو دا قلاګانې د پخوانۍ وګورئ نو حیران به شئ. او هغې دپاره بادشاه د بهر نه خلق راوغوښتل چې بادشاه د محل افتتاح کوي، ورننوځي. فوج او پولیس او پروټوکول او وزیران او مشران، هغه زمانه د آسونه روان شو چې بادشاه محل ته نږدې شو، خوشحالي ده. نو د بوډۍ په دې کور یې نظر پرېوت، وایي دا څه شی دی؟ وایي صاحب دا د یو بوډۍ کور دی. دا م ولې روان نه کړ؟ وایي صاحب دا م روانو، خو بوډۍ ډېر وژړل چې زما په ویړې دنیا کې څه نشته او دا دی راته پرېږدی. نو بس زمونږ هم پرې رحم راغی. نو دا یو رکوټې غوندې کور دی، خیر دی محل نه لرې دی، د محل دیوال نه هم لرې دی، محل ته څه تاوان پرې نه دی رسېدلی، محل په خپل ځای ټیک دی، دا لږ بیرته دی، د محل نه څه تکلیف نه دی. نو موږ وایو دا محل خو خپل لاس هم جوړ شو، دا ته لږ بیرته هم دی او څه محل دیوال ته څه نقصان هم نه دی، نو دا مو پرېښود. بادشاه زورور وی دا محل ته تاوان دی،
که ته وایې لرې م دی خو چې دې محل ته راځي نو دا یو داغ دی په محل لومبی به نظر په دې کور باندې لګي دا زما د محل په دیوال باندې او په قلا یو بدنما داغ دی شبه د بوډۍ دا محل روان کړي ردې کې روکه کې بوډۍ وایي نوځم د په زور یې بس مړی کې اله به زه ننوځم دې محل ته افتتاح او پیته چې خلک کټ کوي اله به زه افتتاح کوم ورځم به چې دا کور روان شي صاحب د بادشاه ډر و هغې کې چا څه کولی شي بادشاه ولاړ دی په اسونه او وزیرانو مشیرانو ټول ولاړ دي ولې بادشاه ولاړ دی لښکر ولاړ دی بس خلکو منډې کړلې بوډۍ ته یې موږ درته وي خو دی نه منل اوس دې په زور راکاږو او کور وانه بادشاه افتتاح نه کوي تر څو چې ته نه ہوتے بس ګوره دعا چل غواړي که نه بوډۍ خدای ته لاس اوچت او الله ته څه وایي ای ربه زما کور روانېږي ای ربه که زما طاقت نشته نو ستا طاقت څه شو ای ربه که زه کمزور یم نو ستا زور څه شو ای ربه که زه بې اسرې یم او زما هېڅ څوک نشته او زه انتهایي بې کسه بې څوک یم نو ته څه شوې پروردګاره که دا بادشاه دی نو ستا بادشاهي څه شوه که دې په ما ظلم کوي نو ستا د مظلوم هغه امداد څه شو یاره په داسې انداز بوډۍ خدای ته چغې جوړې کړې که نه رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي اتق دعوة المظلوم وی د مظلوم د خیرې نه ځان وسات د مظلوم چې په چا ظلم کوي او دې خوله وازه کې والله ته خوله اوچته کي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب د دې خیرو او د خدای په منځ کې پرده نشته او حدیث کې راځي يرفعها فوق الغمامه دا خیره الله د وریځو نه فوري اوچته کي او الله ته ورسوي او بل حدیث کې راځي چې الله فرمایي لانصرنک ولو بعد حین اے مظلوم لږ سات پس به خو مدد به دې کو او کله په هغه سات مدد کوي هسې وروڼو موږ څونه ظلمونه کوو زموږ دا یقین نشته چې زه په دې سړي ظلم وکړم دی مظلوم دی او د ده د خولې نه هوت نو ما به الله تپوس کوي دا پردی ځمکه چې نیسي دا ظلم دی دا پردی دوکان چې نیسي ظلم نه دی دا پردی سړی چې کنځې ظلم نه دی دا پردی سړی چې په مخ وی دا ظلم نه دی دا ټول ظلمونه مونږ کوو دا ټول زیاتی مونږ کوو یا خو په خدای زورور یو یا به خدای نه منې یا به د خدای ته طاقت مقابله کولی شي او یا به د حدیث نه منې نه او که ته وایې مړه د دنیا مې داسې کړل ما ته چا څه ووایي نه صبر که ولو بعد حین د پیغمبر غټ دشمن د رسول الله مبارک نه زیات خوښ د خدای بل څوک نو زیات نیازبین د هغه نه بل څوک نو او د ابو جهل نه غټ دشمن د خدای په نظر کې بل نو 14 کاله 14 کاله یې ورته صبر وکړو نو په بدر کې یې رونیو نو تبه یې کړ چې د محبوب پیغمبر د نیازبین پیغمبر غټ دشمن ته 14 کاله ګوري او بیا رانیسي نو صبر به تم رانیسي به پرېږدي به نه نو بوډۍ الله ته لاس اوچت که نو څه وایي ای الله که زما زور نشته ستا زور څه شو که زما طاقت نشته ستا طاقت څه شو که زما بادشاهي نه شو هغه بادشاهي دې څه شوه خو چې بوډۍ لاس اوچت که پولیس لګیا دي کور روانوي او بوډۍ لاس په مخ لا نور اخکلې چې د مرګ فرشته راله او د بادشاه نه د اس په شا باندې سو وسته اس په شا باندې چغې شوې او بادشاه را پرېوت د اس نه او بادشاه مړ چې ویې کړ بادشاه کې سا نه ختم کور پاتې شو محل پاتې شو افتتام ونه شوه وردن هم نه شو هغه چې د بادشاه په زړه کې مرمانونه و چې دلته به زه ښکارونه کوم او دلته به زه په کال کې یو میاشت ټوله راځم او چمنونه به یو عیش و عشرت به هر څه ختم لاړ خاورو له ورسېد لاړ قبر له ورسېد لاړ ښي طرف ته او ګس طرف ته او ښکته او پورته او خپو ته او سر ته شپږو واړو طرفونو ته په خاوره کې ګیر
دعا چل غواړي. ان الله لا يقبل عن قلب لاه غافل. کم زړه چې غافل د دوان دا د خولې گردان من کو اونس چې کو خدای ما وبخې خدای ما وبخې خدای د ما مور او پلار پلان کې اړه کې نه او لهو ابس دعاګانې کوي ابس خدای نه قبلې. بعض انسان ابس دعاګانې کوي زمکه نه کاری او خدای مال خپسالو کې نو دا خو ته زمکه وکړ نو خپسال بدلو کار نه کې د سار نه ماخامه پورې پکور کې بالغ ترړه والے ده او یاد موبایل لاغه سي ټولو نیټونه کې او خدای مال او کاروبار راکې مال او خنه وکړي راکا نو تلک پاسه دا کټنه پاسه لک ځانو کړهوا لک تعلیم وکړه لک منډه ځان لوها نو تعلیم دې کړم دې نو منډه ور پسې وې لک درخواست ته ورکا لک تجارت شروع کا په یو گاډه د یو 100,000 روپو د ټماټر تجارت شروع کړو خدای نه سوالو مونږ ټول لټان پکټ کې پراته یو بس برکت نشته جی خدای مونږ له تجارت خدای خنو کری خدای خرید خدای هر کال حج او عمره دا خدای نیک بخته لک ځان او کړه یو پټه وای جاری بابا د خدای پاکو بخې دلته په دې جاره کې اوسېده قاسم دی والد سره د باباجي زمونږ شاګردم او دا غډر خو خو ډېر نیک سړی تاسو په پیژاند بیا په مدینه منوره کې غریب وفات شو ازوی قاسم خدای دې وبخې هغه وفات شوی دی نو یو ځل وته هغه به هر کال عمرې لته بیا به حج ته پاتې کېده نو قاسم وته یو ځل وی بابا په کومه تیګه دی لاسې خو دې مونږ لم پکې ده کړ هر کال دې عمرې کې حج ته پاتې کېږي او مونږ له دوانه کې هغه ډېره ښکلې خبره وکړه هغه دا ګوتې راوستې داسې کړې وته وی پیسې راوباسه پیسې دوا ما کړې ده خو ته پیسې راوباس نو ته به داسې نه کې ته پاسه لغونه محنت وکړه خواري وکړه پټي ته لاړ شه پټې وکړه نوکرۍ پسې لګې منډې وایه یو ته وایه بل ته وایه درخواستونه چاته ورکړه تجارت شروع کړه لګې او پټې پاسه نو بیا د خدای نه سوال وکړه بیا پکې خدای برکت واچوي د حضرت موسی علیه السلام یو امتي و نو موسی علیه السلام له راغې نو ورته وایي چې ما له د خدای نه یو سوال وکړه څه سوال وایي داسې دعا راله وغواړه چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي چې ما پې مخکې خدای خبره ډېر هوښیار و که نه مطلب دا دی چې یو تجارت شروع کړم نو که ما ته پته ولګي مخکې یو څو ورځې چې دې کې تاوان دی نه بیا کوم او که ما ته دا پته ولګېده چې دې کې ګټه ده نو بیا به کوم نو چې زما متعلق زه کم کار کوم او د هغې ما ته مخکې نه خدای پاک علم راکړي چې دې کې خیر دی شر دی داسې دی هغه ویې لکه داسې کار دی چې دا سوال مه کوه دا څیزونه الله د بنده نه پټ ساتلي دي او د بنده پکې خیر دی خیر هغه ورپسې کلک شو نږدې امتي و موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه چې الله زما د امتي دی او دې داسې سوال کوي ما خو منې که خو نه منې کېږي الله وی ګورې خیر یې پکې نشته دا چې ما د خلکو نه پټ کړي دي دا هر څه دا پټ دي زما نه چې زه به نن ورځ کې او سبا ورځ کې به ما سره څه کېږي زما بچو سره به څه کېږي زما مال سره به څه کېږي زما نوکرانو غلامانو سره به څه کېږي نو دې کې خیر سړي ته خو ظاهر کې خپل عقل درست ثابتې ده هغه بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې الله تر ما مناجات وکړه او الله وایي دا کې ستا خیر نشته بس خیر دی موسی علیه السلام ته الله ته ووایه هغه بیا التجا وکړه الله وایي زه ډېره ښه ما وله دعا قبوله کړه د ده متعلق چې په مستقبل کې وروستو زمانه کې څه کېږي دی به پې مخکې خبرو نو مخکې پته ورته ولګېده چې زما یو اس دی او د راتلونکي زیارت یا د جمعې په ورځ به مري زر یې اس په منډه منډی ته بوته او خرڅ او پیسې جیب کې واچولې راغی او موسی علیه السلام ته خاندي تا خو یې خیر پکې نشته خیر ورسېد که نه که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو اس په مې مړ شوی د بلا زرګونو روپو خو چې پته راته ولګېده دعا ستا خدای قبوله کړه نو خرڅ مې که اوس که مري د چا به مري زه ترې خلاص شو موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي ما خو هم دا ویلي و الله هم وي چې ده پکې خیر پکې د ده نشته ده ته خو دا د خیر ورسېد بله ورځ ته دا پته ولګېده چې زما یو غلام دی هغه به یو هفته پس مري یا میاشت پس یا 10 ورځې پس غلام یې بوته منډی له هغه زمانه کې به د غلامانو وینځو منډی لګېدی
او غلام یې په هغه منډی کې خرڅ کړ او پیسې یې نغدې کړې. راغی حضرت موسی علیه السلام له وی ودې لیدل خیر پکې وکړه نو غلام راته پته ولګېده چې مري نو خرڅ مې که او دغه پیسې دې ګوره دې چغدي نوټونو ته هغه مې نغدې کړې. که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو نن به مې غلام مړو نو بلا تاوان به را رسېدلی نو چې پته ولګېده نو غلام مې هم خرڅ که اس مې هم خرڅ که او پیسې جیب کې مې واچولې که د چا مري دی. موسی علیه السلام بیا حیران شو چې خدای ما خو وی چې دا ښه شی نه دی او تا هم وی خیر پکې نشته دته خو پکې پرون یې غلام بچ شو او د هغې نه مخکې اس بچ شو چې څو ورځې تېرې شوې نو دا پته ورته ولګېده چې زه به مرمه امینه دا پته ورته ولګېده چې په راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرمه. راغی اوس موسی علیه السلام پسې او په ژړا سر دی او چغې جوړې کړې اوښکې بیګې ولې خیر دی وایي ما ته خو پته ولګېده چې راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرم نو وایي زه دا نه اوس په منډی خرڅ کړه که اس خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص کړه غلام خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص وه ځان سره خدای ته وګوره. اوس الله ته سوال وکړه چې بچ مې کې مرمه. حضرت موسی علیه السلام الله ته التجا وکړه چې الله هغه زما امتي چې دی هغه ته خو پته ولګي چې بل ورځ مري وي او ټیک دی الله بچ یې کوي نه ګوره دته ما ویلي و چې خیر پکې نشته او ده وی نه مالی قبوله که وی کله کله یو انسان یو ګناه وکړي ما خفه کړي نو مونږ د هغه په سر باندې مصیبت راغورځو چې دی مړ کړو بس دومره مونږ خفه کړي یو چې مونږ وایو دی باقي وجنو دی مړ کوو نو هغه مصیبت راښکته شي خو چې ده ته رانږدې شي نو زمونږ پرې رحم وشي مونږ پرې رحم وکړو مونږ وایي ظاهره لږ بیا ودړدو بس دا ډېره ده نه وجمو دا مصیبت ولا په مال ور واچو په فصل یې ور واچو په غلام یې ور واچو په اس یې ور واچو په چرګ یې ور واچو په ګډې والا ور واچو په هغې یې ور واچو زه به په دې به یې لږ خفه کړو زه دا ډېره بس ماف توبې به پسې ماف کړو نو د ده په سر یو مصیبت را روان زه یې خفه کړی وم یو وخت یو مصیبت یې په سر را روان زما پې رحم راغی نو مصیبت مې ورته په اس ورغورځه چې زه اس به وله مړ کړمه بس دا درد هم وله ډېر دی لږ به تاواني شي نو اس خو د خرڅ که ده ته خو مخکې پته ولګېده هغه مصیبت بیا بانډه پاتې شو ځکه ده خو څه تکلیف ونه لیده نو بیا به هغه مصیبت د ده په سر راغورځاو نو چې راغورځاو نو بیا پې زموږ رحم راغی چې دا سړی دی او د دې مصیبت نه بچ کو او دا مصیبت به وله په دې غلام ور واچو یو غلام به وله مړ کړو لږ به یې ودړدو نو دا وله کافي ده نو چې مونږ یې مصیبت په غلام اچو دا خرڅ کړ نو بیا هغه تکلیف ونه لیده نو مصیبت بیا پاتې شو نو بس اوس بل څه شته نه نه اس ته او نه غلام شته او هغه مصیبت یې د سر د پاسه لټکاو دی نو جمعې په ورځ به وله چپه ورکوم او ورته ووایه چې دا الله کفن د مخکې نه تیار کړي که قبر کنې ودې که نه نو ګوره دا عبس سوال ان الله لا یقبل دا د له خدای نه قبلوي که ته زور ولګې تاوان دی پکې ستا صحیح سوال کوه د الله نه هغه یو دغه لطیفه وه یو ښځې لیلة القدر شپه ولیدل وایي چې شپې ولیده وایي خدایه پاکه زما د دې خاوند نه سرو زرو مولې جوړ کړې نو چې سترګې وغړولو بشیر جان د سرو زرو مولې ده نه که خو خدای جوړ کړو خو زمونږ دا ټول د پاکستان قرضه غونډه پې خلاصېږي پوره غر دی که د سرو زرو غر وایي نو داسې سوال ونه کې نه چې لیلة القدر کې ښځه خوب وویني چې خدای د امین جان نه سرو زرو مولې جوړ کړي او یا ته سوال وکړي چې خدای پاکه زما د دې ښځې نه سرو زرو مولی جوړه کړي دا قسمه سوالونه په شریعت کې منع دي دا الله پورې خندا ده نو خپل رب پورې خو به مونږ خندا نه کوو چې مونږ خپل الله خفه کړو رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي وی ارسد الله نه وغواړه خو جایز سوالونه حتی مالګه هم د خدای نه وغواړه
اوس مال که څه شی دی دا ټوله دنیا پې ډکه مې پیدا کېږي وی هر څه د الله نه وغواړه که د سپلی چڼیا دې وشلېده نو دم د خدای نه وغواړه دا څونه معمولي شی دی یا خدای نن مالګه نشته الله توفیق راکړي د مالګې بندوبست وکړي نو دوکان ته ورشه راوړه کړه لیکن وغواړه د خدای نه چڼیا چې دې وشلېده خو دغه مخامخ به چمیاري ورشه یو دوه ټکه به تې وباسي یو میخ به بدلی وي ټیک به شي که نه لیکن بیا هم د الله نه وغواړه ولې هسې نه چې دې مالګې پسې ځې ساده نه وځي ورو به نه رسې هسې نه چې دې چڼیا پسې ځې او په دې لاره راوغورځېږي او ساده نه وباسي چڼیا ته به اړه ونه رسېږي هر شی د خپل رب نه وغواړه الله پې خوشحالېږي او زما رونو یوه خبره بله درته وایم ما درته وختي م وی چې اسباب به جمع کې که ته وی چې نه زه کټ کې پروت یم او خدای غنم راکړي پټي ته نه ځم دکان ته نه ځم او خدای پاک رزق راکړي نو داسې مه وایه کولی شي الله خدای عادت نه دی حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي وی زه رالمه نو رسول الله مبارک سره ګډې چیلې وې چاروستې وې نو ما ته هغه وسپارلې چې د دې ګډو چیلو خدمت کوه نو ما به د هغه ګډو چیلو خدمت کوه چې څونه پی به مې ترې واخېستل نو هغه به مې د صوفې چې کوم مسلمانانو کوم طالبان نو په هغې به مې هغه پی ویشل خرڅول به نه او یو جام پی به مې د حضور پاک دپاره ساتلی نو ماسخوتن چې به رسول الله مبارک منځ وکړو نو زمونږ د ګډو چیلو ګاړۍ ته به راغی نو ما به ولې یو جام ساتلی نو ما به پې هغه پی وسکل نو نبی علیه السلام به کور ته لاړ بس ما به دقه ګډې چیلی سرل ما سره نور ملګري م اب هم ساتلی او پی به هم ته اخېستلی او هم جومات ته وړل په طالبانو به څکل او ماسخوتن به هم حضور پاک لا یو جام ورکو په خپله به هم څکل وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک لیټ شو وی چې لیټ شو هغه چې کوم جام هم حضور پاک لی ښو دی مونږ وی زه نبی علیه السلام جوړ نه راځي نیغ په نیغه کور ته تللی اما اوس وی دې کې دا دروازې دا چې کوم دی ګډه چیلې وې دروازې شړق وشو وی مې دا د حضور پاک خو جوړ راغی وی د قصده مې شرمېدم حیا راتله چې اوس ما ته وایي چې زما پیسې شو نو ما زر په خپل ځای کې سملاستم او څادر مې په ځان راښکو د قصده مې ځان ودل شرمېدم چې خدای ملامته شم چې من خو خپله حصه څکلې وه نو د رسول الله مبارک هغه پی چې رانغې نو پکه چې کور ته مې ولاړې وې ما وسکل دا مې څه غلطي وکړه خو حضور پاک له خدای جیبه خوی ورکړو چې را دننه شو ما ته یې وکتل چې دې خوده دی نو رو یې دروازه بنده کړه چې دله خوبه پانسم منځ کې د قصد ودم وی راغی یو کټوی نه سر اوچت کړه چې زما پی به پراتي پی پکې نو بلې نه اوچت کړه پی پکې نو بلې نه اوچت کړه پی پکې نو ټول لوښي ورو په قلار قلارو کته شړنګ یې نه ورکو چې ما د خوب ونه ځمه یو هم کمپین وخو ما ختم کړی اوس ګوره ښه وی لاس یې اوچت کړه چې یا الله چې ما باندې څوک پی اوس کی نو خدای ته هغه له پی ورکه چې ما څوک سیراب کی الله ته هغه سیراب کا اوس چیلې نماز قطره ساس کې پکې ما نو پرېښې دقه سات مې چیلې ګړې لشلې وې پوټې پې هم پکې نو خو چې رسول الله مبارک دا دعا وکړه چې خدای ما څوک سیراب کی نو ته هغه سیراب کا ما له څوک پی راکړي نو ته هغه له پی ورکا ګوره سبب استعمال که ورسره دی ونه وي چې خدای پاکه په دې چیلې کې پی را پیدا کا که دی ویلې هم کار کېده خو دی ونه وي وی چې دی وی بس زه پوه شم چې دعا کړې ده او دعا لګېدلې ده بس څادر له مې شړنګ ورکه او راغر مې وان او یو چیلې ته کېناستمه لوښې مې راواغې نبي اسلام ته نیغ نیغ ګوري چې سړی خودو هغه نیغ راپاڅېد او چې چیلې له مې زور ورکړه په لاس باندې غولانځې بیا د پیو ډکه وه پی مې ترې واخېستل او نبي علیه السلام له مې یوړل او ما ورته خپله قصه وکړه حضور پاک مسکې شو او پی وسکل نو داسې به وی خدای ما خو غنم وکرل اوس پکې خدای ته برکت واچو دکان ته سار د دکان وکړه دا نه چې کټ کې پرېوځې او زما بشیر جان نه اوس د سرو زرو مولې جوړ کړه وی خدای ما خو دکان وکړه دغه مې وسو الله اوس په دې دکان کې پروردګاره ته برکت واچو یو خبره ته وکړم د دعا خپل څه آداب دي ګورې یو د دعا آداب دا دي چې لاس پورته کړه الله ته
اسې بغیر د لاس پورته کول هم دعا الله قبلی خو لاس ورته پورته او بیا حمد د الله ووایه که نور اسم نه دی الحمدلله خو تاسو ټول ورته دی یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دونه پورې ووایه الله حمد او بیا د زړه نه دعا وکړه ښه د زړه نه او ځان ورسره وجاړه ورسره او که جړه نه درځي نو حدیث کې راځي تباکو ځان د قصد په جړه کا شکل د جړېدونکي جوړ کړه ډېر خلک وایي موږ له جړه نه راځي نو اسې د خوله را چینګه کا او د جړه شکل ځان له جوړ کا او د زړه نه دعا وکړه جایز دعا جایز حرام نه او په آخره کې درود شریف ووایه ځکه یو صحابي دعا وکړله او درود شریف یې ونه وی نو حضور پاک ورته وفرمایله ای دعا والا تلوار دې وکړه بل صحابي دعا وغوښته او آخر کې درود شریف ووی نو رسول الله مبارک وی دعا دې قبوله ده بل سړي دعا لوستله نو حضور پاک آواز ورکړه وی درود شریف د ما باندې په آخر کې ووایه نو دعا به دې الله قبوله کړي نو مخکې د خدای حمد وروستو درود شریف د زړه نه دعا او ځان وجاړوه یعنی شکل د جړېدونکي جوړ کا بل آداب دا دي چې قبلې ته مخ کا که قبلې ته نی بیا هم قبلېږي خو قبلې ته مخ کا بل آداب دا چې منځ وکړه ور حدیث کې صلات حاجت نه دی راغلی صلات توبه نه دی راغلی نو یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا یکسویه سره الله تعالی سپورته کا او دعا وغواړه په بعضې وختونو کې خدای دعا قبلوي لکه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر نه پس تر د ماښامه پورې یا بعض علما وایي چې دا کم وخت کې امام دا خطبه ختمه کړي او اقامت لا نه شروع شوي دې وخت کې خدای دعا قبلوي لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي او بعضې ځایونو کې خدای دعا قبلوي لکه جومات د دعا د قبلېدو ځای دی بیت الله شریف د دعا د قبلېدو ځای دی یا وختي چې راته ما کم ځای نه یاد کړل هغه د دعا د قبلېدو ځای نه دی نو بعضې ګورې حضرت عمر رضی الله عنه مکې مکرمې ته ته عمرې له رسول الله صلی الله علیه وسلم لورغه وی د الله رسول زه روان یم عمرې له نو حضور پاک مبارک ورته فرمایل ورور کې لا تنسانا فی دعائکا مونږ په دعا کې ير نه کې ګور او سمنځ وسره د مدینې نه وته دا غین عالمان دا معلومي چې مکه د دعا د قبلېدو ځای دی دا غین عالمان دا معلومي چې د بل نم دعا غوښتې شي جماعت دعا وکړه او دا غین عالمان دا معلومي چې مشر د کشر نه حضور پاک د عمر نه دعا غواړي مشر د کشر نه استاد د شاګر نه امام د مقتدی نام دعا غوښتې شي پته نشته چې د چا دعا خدای پاک قبلوي او په کم وخت کې قبلوي نو دا د دعا آداب دي چې دا ما درته ووایي یو سړی محمد ابن یزید یو وخت کې دی په یو غټه سرکاري عهده باندې و او د عبدالملک ابن مروان ویو یزید هغه له سزا ورکړې وه اگر چې په جایز یې ورکړې وه دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه وه چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک دته یو غټه گورنري میلاو شو د دولو خو ډک و هغه محمد ابن یزید ته نو وی دا راونیسئ دی غریب ته وتښتېد خو پولیس یې ورپسې ګرځه او پرې نه ښوده او سړی یې راونیو او چې راوینیو نو ځان ته یې مخامخ ودرو وی ما نه به دې څوک بچ کوي تا ما نه څوک بچ کولی شي هېڅ څوک دې رانه نه شي خلاصولی اوس ته نه پرېږدم داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ کړي بوله څونه کبر یې وکړ هغه وی ما خو تا سره بد نه دی کړی ما ته خو بادشاه حکم کړی چې دې جیل کې واچو زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راضي که او ته مې د جیل نه راوویستې ما خو در سره خو کړل چې ما د جیله راوویستې او په جیل کې مې تاله خاص کمره درکړه عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او تاله به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي که عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوویستې ما خو تا سره بد نه دی کړی او نه دې ټکي ته اوس واورئ دا مه وایه چې ما به دنه څوک خلاص کړي
که الله وغواړي نو ما دنه خلاصولی شي. یو ذات شته وی اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی. وغورځېد اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی. ګوره کبر یې وکړه بادشاه، سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه راوړی، زما لاسونه یې پې وتړل او زما خپې یې پې وتړل. په زنځیر یې زما خپې م وتړل، زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړه چې ونه لقم. او جلاد یې راوستوي دې تورې ته ګوره، ځکه نه اوس چغه ووه خدای ته، دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي. دې کې بانګ ووی چې بانګ یې څنګه ووی، دا خو به ظالمان بادشاهانو منځونه به یې کول، منافقینو منځونه به یې کول چې څوک را باندې بدګمانه نه شي. چې بانګ یې ووی هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه، دا مونځ کوم د مانځه نه پس پتې سر وو. خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم گورنر مانځه ته ور مخکې شو، یو سړی شاته پټ ولاړ و، په دا چاړی و مړ شو، مردار شو، په هغه سات په مردار شو، مړ شو. او چې څنګه مړ شو نو د هغه نه پس بلو وی پرېنېدی، زما یې لاسونه هم پرانېستل، زما یې خپې هم پرانېستلې، وی دا ما بري کړې. الله کولی شي، ها الله بچکول کولی شي، خو الله دړنه چغه غواړي. یو لطیفه ده یا به حقیقت یا به نی، خو مشهوره لطیفه ده او د عبرت ده. یو سړی په سترګو ړوند و بازار کې به ناست و، چغې به یې والې خدای سترګې خدای سترګې. خو د ده مطلب د سترګو نو، د ده مطلب دا و چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی، محتاجه دی، نو زه پیسې به راکړي. اجل جانه دا خو دا چغه نه ده ولې خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې. بادشاه چې په لاره به تېرېده ته به همدا چغه واله خدای سترګې. یو ځل بادشاه روان و، او ړونده وې، ها وې څه غواړې د خدای نه؟ وې سترګې. نو درکړي نه دي؟ نه. ښځه واپس راځم او که سترګې دې نه وي که نه نو سرمن دې وباسم. پولیس ته یې وي د ده باندې ډیوټي ولګه، د نه ونه تښتي. او زه راځم که د ده نظر نو ټیک شوی که نه، خدای ته چغې وایي، خدای ته چغې وایي، به ټول ملک په مخ اغېشتی دی. زه ظلمی وم دیم دا چغې وایي، زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي، دلته ناست یو خلک ورله پیسې ورکوي. او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته یې وباسم، پرېږدم یې نه، سزا یې موت. بادشاه لاړ، ړوند وی خدای زه په غم وړېدم، دا سترګې داسې په جنجال وړېدم. خدای ته یې چغې کړې، یا خدایه سترګې، یا خدایه سترګې. بادشاه را روان دی، سرمن نه وباسي. چې بادشاه راغی سترګې جوړې وې، وی ړونده سترګې دې وې ټیک شوې که نه؟ وی دا څو ګوتې دې وې؟ دوه. دا څو دي؟ څلور. دا څو دي؟ یوه. بادشاه ته چا وې څه دم دې پې چې دم مې پې نه اچولې. وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي. او چې د سر غم شو ورسره که نه نو دړنې خدای ته کوکې ووالې. نو چې دړنه خدای ته کوکې ووالې نو خدای پاک قبلوي. او د دې به زه مثال درکړم که یو بزرګ و، هغه به د بیت الله نه ګیر چاپېره تاوېده او چغې به یې وایي لبیک لبیک لبیک، مشهوره واقعه ده. او د بره نه به والا اواز راته لا 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 لا، مطلب دا چې لا لبیک نه قبلېږي. نو یو سړی یو بزرګ ورسره روان و، هغه ته ورته وایي دا اواز اورې؟ وی یو. وی دا تا ته کېږي که نه؟ وی یا خو کلونه شو، زه له بیا یم لبیک ویم او ما ته اواز کېږي چې لا نه قبلو، دا لبیک دی نه قبلو. نو بیا سره پاره لبیک وی، دا طوافونه سره پاره کې. او ته څه وایي؟ ګوره چل دیک ټکو کې دی. ورته یې ما خو ګناه کړې ده، دا ماله چې اواز راځي نه قبلوم، دا ټیک دی، ما ګناه کړې ده، غلطي مې کړې ده، نو بس ما ته وایي نه قبلوم. نو چې ګناه مې وکړه نو د خدای دا در راته معلوم و، دا بیت الله، نو دلته وله رالم چې ما به معاف کړي او زما دا دعا او دا لبیک به قبول کړي. نو بس ته راته بل در وښایه چې هلته ورپسې لاړ شم. ما ته خو د الله بل در نو معلوم، دا بیت الله راته معلوم و، دلته رالم. نو که ته راته بل در ښیې نو هلته ځم. قبلی که نه قبلی؟ زه خپل رب له راغلی ما، زما دعا قبلی که نه قبلی؟ زه خپل رب له راغلی یم. که ته دا دې در نه بل در راته ښیې نو وښایه ځم ورپس. نو چې بیا به د یو ځل لبیک وي نو فرښتې به ورسره دوه ځله اواز کو، لبیک 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 لبیک. نو د مارون اصل څیز هغه د زړه نه دی، د زړه نه.